ټول هغه سیلران چې UK یا انګلستان کې امازون پلورونکي اکاونټ لري ولې ښایسته فروشات نه لري یا هم په کافي اندازه باندې پیسې نه لري ترڅو د یو سورس څخه پروډکټ واخلي او په خپل سیلر سنټرل کې خرڅ کړي. هغوی کولی شي چې زموږ سره په اړیکه کې شي، موږ خپل هند شوي او سورس شوي پروډکټونه دوی ته ورکوو. یعنې موږ هغه خپل هند شوي او سورس شوي پروډکټونه چې ډېر ښایسته فروشات لري دوی ته ورکوو. دوی کولی شي چې په خپل سیلر سنټرل کې لیست کړي، کله چې خرڅ کړو ګټه پکې پاتې شول وروسته د هغې څخه موږ پیسې راکړي. یعنې ترڅو چې پروډکټونه نه وي خرڅ شوي، ترڅو چې دوی په کافي اندازه باندې پیسې نه وي پاتې شوي، دوی د موږ ته پیسې نه راکوي. کله چې دوی پروډکټونه خرڅ شو وروسته د هغې څخه دوی موږ ته پیسې راکوي. او که چېرته ریټرن هم راځي هغه جنس دې بیرته واپس زموږ ادرس ته واپس کړي، موږ هم د هغې پیسې بیرته واپس ورته ورکوو. یعنې دوی کولی شي چې زموږ هند شوي سورس شوي پروډکټونه په خپل سیلر سنټرل کې لیست کړي، کله چې ورته آرډر راغلو په کافي اندازه باندې ورته ګټه پاتې شول وروسته د هغې څخه دی او جنس هم کله چې کسټمر ته ورسېدو وروسته د هغې څخه دی راشي او زموږ ته دی خپلې هغه پیسې راکړي چې په هر یو پروډکټ کې به حد اقل دوی ته 3 پاونډه او حد اکثر چې هر څومره زیات وو هغه مختلف پروډکټو پورې اړه لري، خو حد اقل په هر پروډکټ کې به دوی ته یعنی په هر آیټم یا په هر یونټ کې به دوی ته 3 پاونډه ګټه پاتې کیږي. هغه سیلران چې په UK کې امازون سیلر سنټرل لري او دوی زموږ سره په اړیکه کې شو، د هغوی د فروشاتو تضمین موږ کوو، د هغوی د فروشاتو د هغه د خرڅلاو چې دوی پروډکټ په امازون کې خرڅیږي دوی ته موږ خپل هند شوي سورس شوي پروډکټونه ورکوو. یعنې هغه کسان چې UK کې امازون سیلر سنټرل لري ولې ښایسته فروشات نه لري، که هغوی زموږ سره یو ځای شو نو موږ د هغوی د فروشاتو تضمین کوو چې په ورځ کې به حد اقل له 200 پاونډو څخه د هغوی زیات فروشات کیږي. یعنې موږ خپل هند شوي او سورس شوي پروډکټونه دوی ته ورکوو ترڅو دوی په خپل سیلر سنټرل کې دغه پروډکټ را لیست کړي. کله چې خرڅ شو په ښایسته ډول باندې ګټه ورته پاتې شول، حد اقل له 3 پاونډو څخه جګه ګټه ورته پاتې شو، نو وروسته د هغې څخه موږ ته پیسې واپس کړي. که چېرته ریټرن هم راځي جنس ریټرن کېږي، زموږ ادرس ته د جنس واپس ریټرن کړي نو هغه پیسې هم بیرته ورته واپس کېږي. یعنې که یو چا جنس خرڅ کړ او کسټمر ریټرن لپاره ریکویسټ وکړ هغه جنس دې هم موږ ته بیرته واپس کړي، موږ ورته پیسې ورکوو. نو که یو څوک د دې هیله لري چې په ورځ کې له 200 څخه 400 څخه جګ فروشات ولري، پاونډو څخه زیات فروشات ولري، نو زموږ سره د یو ځای شي نو موږ دا هیله ورته په اسانۍ سره پرته له کوم مشکله پوره کولی شو.